دا غي علاج دا دی چې 1,50,000 کرته دی دا ختمو کې چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دا هغه وظیفه ده چې ستا بچی ورور خو به د دنیا په جیل کې پروت وي. حضرت یونس علیہ السلام دا لوی دریاب بحر کې د یو لوی ماهی دننه په خېټه جلخانه کې پروتو چې نه ورته وکیل نیول کېدو، نه ورکې جج او نه چرته عدالت و پکې. هلکه اوس مایه څنګه پوهه چې تنګ شوی مرګ مې بار ته وغورځه، خو خبرې مو څه نه کېدې که نه، د مخلوق څه اسباب خو نه وو پکې که نه. په داسې جلخانه کې ګیر شه او هغلته دی پوه شه چې اوس خونخته یم او د خلاصي لار مې نشته دی سوا د دې نه چې عاجزي وکړمه لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. ونادى فی الظلمات. رب کریم فرمائی حضرت یونس علیہ السلام په تیارو کې چغه کړه، دعا یې وکړه. تیارو کې یو تیاره څه شی وه، هغه تیاره د بحر پې جوړه وه. بله تیاره څه شی وه، د ماهي د خېټې وه. بله تیاره څه شی وه، هغه پرده چې په ده راغلې وه چې کوم کې دی دننه پروت. مختلفې تیارو کې دننه نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. نشتا معبود سواستا نیلا تا دیر پاک ذاتے او زچیم پزان دا ظلم کون کنیم، دا ظلم ما پزان کڑے تارا بانی ندی کڑیم. دیم دلتم گوری عاجزی کئی دام صبر دیکن جزی پزی نشتا دی شکایات نکئی دا ما ظلم کڑے پزان بان آغازی. رب کریم فرمائی لولا انہو کان من المسبحین للبث فی بطنه لا یوم یبعثون. کده د مائی په خېټه کې رسنا وینکو نه نوین لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. که یونس علیہ السلام د مائی خېټه کې دا دعاګانې راته کړې نه وې، رب کریم فرمایي للبثا نو پروت به درنګ به تیر کړی په خېټه د مائی کې لا یوم یبعثون تر ورځ د قیامته پورې مې ترې نه رایسته. خو د مائی خېټه کې راته د الفاظ وویل، دا دعاګانې وکړې راته نو د جیل دپاره او د هر سخت مشکل چې د انسان او د مخلوق د وس نه بار وي د هغې د حل دپاره علاج 1,50,000 کرتې مشایخو دا ښودلي دي چې دا تقریبا د انبیا علیهم السلام د تعداد کم و زید چې واخیستلی شي د هغې د تعداد په لحاظ سره دا چې سړی لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وایي ختم یې وکړي مشکل حل کېږي. تجربه مونږ کړې ده د بعضې حضراتو څه مشکل دنیوي کې ګیرو او بیا دا ختم کړی دی. 15مه ورځ باندې په هفته کې به یو ځل ورته څه طالبان راغونډول، صوفیان او ښایسته چیلې به یې حلال کړ، خیرات به یې مو کړ. ډېر سخت مشکل کې هغه انسان ګیرو او هغه ورپسې زیارت چې راغی بیا یې طالبان راغونډ کړ، بیا یې چیلې حلال کړ. په دویم زیارت ته ختم خلاص شو. چې څنګه ختم خلاص شو په دغه شپه باندې سبایی کې مونږ ته وي زما مشکل حل شوی دی. اشوق سبحان الله نه دا کېږي. او یونس علیہ السلام دا دعا هلته کوله لولا انه کان من المسبحین کې تاویلات مختلفه دي. یو تاویل دغه و چې د الفاظ ویلي و، بل تاویل دا و چې لولا انه کان من المصلین که د دنیا کې ډېر منځونه نه وی کړی نو د بدرنګ تیر کړی و. انس رضی الله تعالی عنہ یو مرفوع حدیث پیش کړي چې ان یونس حين بدا له يدعو الله بالکلمات حين ناداه في بطن الحوت. یونس علیہ السلام ته چې د ماهي په خېټه کې دا ښکاره شوه چې څه دعا پکار ده وی ویل اللهم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. دا دعا د یو نورانی حیوان په شکل باندې د ماهي د خېټې نه ووته لاړه. فاقبلت الدعوة تحف بالعرش. دا دعا د یونس علیہ السلام لاړه او د عرش د رب کریم د عرش د پونډیو د برجیو نه داسې ګرده تاوېده، یو نور و رڼا ته جوړه. قالت الملائکة فرشتگان عرض کئی الته په کروڑاو فرشتي چې د عرش نه طواف کوي مسبحین بحمد ربه. یا
یا رب هذا صوت ضعیف معروف من بلاد غریبا. فرشتے عرض کے العالمین یو ډیر کمزور آواز ضعیف آواز ورور روان